سلامونه خوږو ستړي مشئ د پښتو د ودې لپاره څه کارونه دي چې هغه کول پکار دي هغه کې سوشل میډیا ټول نه هم سیز دي او بیا پکې نن سبا چې ټول نه هم نه هغه ټیک ټاک ته بهشکه ټیک ټاک کې بار رنګ خلک وي خو موږ خپل کار کوو د پښتو د ادب کار کوو زمونږه کتون کې چې کوم دي هغه اخلاقی خلک ته نو داغه د پاره ما یو هڅه کړې ده زما د جاوید شاه درمان چینل چې کوم دی نو دی کې با دغه ټایپیسټ والے چې کوم دي یا ټیک ټاکران چې کوم دي خپل اکاونټونه په مخ کې بوزي زبستاسو د پاره دلته کې ساده ویډیوګانې کوم پاغي باندې باندې ساز وي دمبل لیکل وی نو دغه اړومبای خبرونه چې دا ما د عجز نه ریکارډ کوم تاسو ټولو د ټیک ټاکرانو د پاره چې تاسو راځي دلته نه ویډیو اخلي او خپل ټیک ټاک جوړوي نو دا د پښتو د ودی د پاره بم زوامه چې زمونږ په کار راشي ځکه چې نن سبا په سوشل میډیا په ټیک ټاک باندې خو کافي تعداد باندې اوریدونکو شته د شیر نو دغه هڅه ما کړې د تاسو د پاره بزو ان شاء الله مختلف شاعران راولم دلته خو تاسو ما سره بیا دغه یو جبو کوي چې زما دغه د یوټیوب د چینل چې کوم دی نو دا په سناسه طریقه باندې ځان سره مخ کې بوزي ډیره مننه صحیح ده اجازه صحیح ده کنه ملکر بڑی خوشی ہوئی یار پزان باندې میں شک د بے وفا غونته راځي ګمان میں په هر کلی د آشنا غونته راځي یا خدای د خانانو محلونه د آباد وي زمونږ په دروازو کې تیرانا غونته راځي په ډک ډک بازارونو کې حالي لاسونه ګرځم د خپل بې وسې پورې خندا غونته راځي عجز یم خو چې مور مې راته کله دعا وکړي په ځان باندې مې شک بیا د باچا غونته راځي تاسو چې چېرته زمرودي هدي هلته مونږ غوښې د وجودي هدي جومات ته نه راځي لا یارې نه څوک په موسلو کې چا بارودي هدي د یار همار سترګې او سره ننګي د تماکو لاندې چاودي هدي او په بیل نغري کې به په اور خپه کېده د رور په بیلېدو به رانه خور خپه کېده چې چېرته به ما هم کوو صفت د نورو ژبو زما نه به په دې خبره مور خپه کېده او د لور په شان یې نه ساتله سپکه یې ګڼله د خواښې نه به خامخا انګور خپه کېده او د ورندار په اسویلو باندې د موړ شوې که نه د زلمي رور کور د وران که اوس په سوړ شي که نه د ورندار په اسویلو باندې به موړ شي که نه د زلمي رور کور د وران که اوس په سوړ شي که نه په هر پرهر مې درله کېښودې د وینو پټۍ زما زخمي وطنه ته به جوړ شي که نه ښایستونه یې په لار خپو پسې ګرځي سپرلي هم زما د یار خپو پسې ګرځي د دې دور د حاکم نه انصاف غواړي یو سړی دلته د مار خپو پسې ګرځي چې نه د هغه دی او نه ستا لاس دی د پښتنو په بربادۍ کې بیا د چا لاس دی یو د بنګړو په ارمان زوړ بل مزدورو خوړلی یو مې د مور لاس دی دا بل مې د بابا لاس دی خوب مې لیدلی دی خو ته خوبونه چېرته منې ورځ د قیامت ته ستا ګریوان دی او زما لاس دی ډس که په ده که په هغه او که په تا کېږي جنګ که د هر چا وي تاوان پکې زما کېږي نه په سلګو کېږي اشنا نه په جړا کېږي ژوند چې بې یاره شي نو صرف په سودا کېږي ما سره دا خبره څوک منې لاس اوچت کې زمونږ په هر تاوان کې ګټه د باچا کېږي یو ته خو نه یې چې په خوله به درله لاس کېږدم په ما عجز پورې دار سړي خندا کېږي که خپل مې نه کړې نو ارمان خو چېرته تللی نه دی که ګټه ونه شوه تاوان خو چېرته تللی نه دی او په ځنګلونو کې په ځان کلمې مه چوپ کوه که سپو ونه خوړی انسان خو چېرته تللی نه دی ډېره مننه یو نیم منټ نور وای بیا مننه ښه مړۍ سترګې په وصال کړم او که ویې سېزم تصویر د ځان سره سنبال کړم او که ویې سېزم زموږ د کور په کچه طاق کې ستا زاړه خطونه د زمانې ته یې مثال کړم او که ویې سېزم لا یې تر اوسه د غریب برخه ونه منله چې دا شتمن خلک حلال کړم او که ویې سېزم شعر یادوي وته لکه چې وایي هغه ماشومان زنګو کې دی یا ګولو والا شعر وایي عجیبه خوب وینم چې ما سره ماران وده دي خو چې راویښ شوم نو خوا کې مې یاران وده دي د دې ټوپکو سوداګرو ته لږ سوال وکړئ چې ډزې دې نه کوي زانګو کې ماشومان وده دي خدای یې راویښ یې کړې خو ما ورته چې سترګې مه کې زما د قام بچي د امن په ارمان وده دي بیا که دې وروستو پرې خفګان کېږي نو نه دې کېږي ستا که په ما پسې ارمان کېږي
نو نه دی کېږي. کومه مصره کې چې د قام د مزدور ذکر نه وي که پکې ذکر د جانان کېږي نو نه دی کېږي. ما سره خوا کې په غریب سړي کوټه راساسي زما په فصل که باران کېږي نو نه دی کېږي. لکه ګل چې د اغزو په منځ کې اوسي زړه مې داسې د ګیلو په منځ کې اوسي. دا خو زه یم چې د غم په جال کې پروت یم یار خو تل د خوشحالو په منځ کې اوسي. زړه مې وخوړه د یار غمونو داسې لکه بوټي د وینو په منځ کې اوسي. او ما سره ناست شریک پشکور سړی دی زما قاتل زما د کور سړی دی. په خوی حسلت ښځه ده نور سړی دی او ترېنه جوړ کړی مونږ په زور سړی دی. بهر پردو حجرو کې لنګې راښکي کور کې غوسې کوي په خور سړی دی. عجز امن لکه سپینه حوره جنگ دی ورک شي جنگ خو تور سړی دی. او قام کې مې ختم شو نفاق یاره څه نشم ویلی ما ته خو ښکاري دا مذاق یاره څه نشم ویلی. لاسونه وسپړه د غیب علم خدای سره دی چې دا به جفت وي او کتاق یاره څه نشم ویلی. د مار به خپې وشي لړم له به خدای سترګې ورکي خو پښتنو کې اتفاق یاره څه نشم ویلی. زه د دې خپلو پښتنو قاتلان پیژنم خو اوس به مې تیر کې څوک الواق یاره څه نشم ویلی. عجیبه ما به په انځر کې ګلاب لیدی وي خو د کلندر سړي اخلاق یاره څه نشم ویلی. ډېره مننه.